سلامونه په خیر راغلی ګرانو دوستانو. خدای تعالی دې وکړي چې تېر شوي ویډیوګانو تاسو کتلي وي او یو څه مو ورڅخه زده کړي وي، په ورځني ژوند کې مو استفاده ورڅخه اخیستې وي. راځئ په دې ویډیو کې یو ځل بیا یو څه مهمې او ورځنۍ استعمالېدونکې جملې درباندې زده کړم. نو کوشش کوئ چې د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ تر څو هغه ټولې جملې چې ما تاسو ته راوړي دي هغه تاسو زده کړئ او ګټه ورڅخه واخلئ. نه داسې چې یوازې یو څه جملې تاسې واورئ د هغې وروسته تاسو ویډیو ودروئ، نو بیا به هغه وروسته چې ما تاسو لپاره کومه خواري کړې ده نو هغه به تاسو له هغې څخه برخمن نه شئ. نو کوشش کوئ چې ویډیو تر پایه وګورئ. لومړۍ جمله I never forget you. I never forget you. زه تا هیڅکله نه هېروم. I never forget you. Second sentence. We will go together. We will go together. مونږ به یو ځای ځو یا مونږ به ګډ ځو. We will go together. This is not fair for you. This is not fair for you. دا ستا لپاره په کار نه ده یا ستا لپاره مناسبه نه ده. This is not fair for you. We will decide. We will decide. مونږ به تصمیم ونیسو. We will decide. Which one do you like? Which one do you like? کوم یو غواړئ؟ Which one do you like? Our home is too near to city. Our home is too near to city. زمون کور ښار ته ډیر نږدې دی. Our home is too near to city. Did you understand? Did you understand? آیا ته پوه شوې؟ Did you understand? خوږو دوستانو دغه هغه یو څو جملې چې ستاسو لپاره مې پیدا کړلې او درته مو راوړلې. نو خوري کوشش وکړئ چې زموږ هر ویډیو هر درس تاسو ته سره تعقیب کړئ. نو دې لپاره چې د نورو ویډیوګانو څخه تاسو پاتې نه شئ زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو مو که خوښه شوې وي د نورو سره هم شیر کړئ او ویډیو سره لایک هم کړئ. بیا چې ستاسو خدمت ته د یوې نوې ویډیو سره حاضرېږم تر هغې ماته اجازه راکړئ او پاک رب مو مل شه.